بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د کامیابی راز پس کې دی. معزز اوریدونکو، خپل هر زده کوونکی خپل ښوونکی وګڼه او دا هم یاد ساته چې ستا ژوند یوازې د دې وړتیا نه لري چې ځان پورته کړي، بلکې کولی شي چې ټول انسانیت ته اوږه ورکړي. راځئ چې خپلو کمزوریو ته د پای ټکی کېږدو. راځئ چې خپلو کمزوریو ته د پای ټکی کېږدو. یا د اوچت همت خاوند او اتل ثابت شو او د انسانیت لپاره عموماً او د مسلمانانو لپاره خصوصاً د یوې غوره ډالۍ په څیر خپل ځان جوړ کړو. ستونزې، مشکلات او تکالیف د ژوند خنډونه نه، بلکې د ژوند تجربې وګڼه.